بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن و معزز ورونو خويندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ. نن د 2023 کال د اگست میاشتې 11 نیټه ده. موږ د کابل ښار له مختلفو ناحیو څخه مسکینان، کونډې، یتیمان، معلولین راغوښتي. 40 کورنۍ دي چې هر کورنۍ ته تاسو په تصویر کې لیدای شئ چې شپږ قلمه خوراکي توکي دي چې په دې کې وړه، غوړي، لوبیا، چای، بوره او وریجې شامل دي. موږ دعا کوو هغو خویندو ته چې دغه مرسته رالیږلې، الله تعالی دې ترې قبوله کړي، الله دې د دې غوره بدلې په دنیا او آخرت کې ورته په نصیب کړي. زما غږ دی په هغو خویندو ورونو باندې چې هغوی ته الله تعالی ښه ژوند ورکړی، پیسې لري، مال لري، هغوی د زکات وباسي، صدقات دې وباسي، افغانستان ته دې راولېږي. ځکه افغانستان کې وضعیت تاسو ته بهتره معلوم دی. د میډیا د لارې تاسو تعقیبوئ چې دلته تر ډېره حده خلک مسکینان دي، یتیمان دي، معلولین دي. حتی که یو کاروبار هم لري، کراچۍ لري، نو د دې په دې باندې ګزاره نه کیږي. نو تاسو کوشش وکړئ چې د الله په خاطر او د دې مظلوم ملت سره د همدردۍ په موخه خپل مرستې راولېږئ. انشاءالله احساس خیر موسسه د کابل په شمول د افغانستان مختلفو ولایتونو کې کولی شي چې همدغسې فقیرانو بیچاره خلک راوغواړي او ستاسو مرستې ورته ورکړي. انشاءالله احساس خیر موسسه د امانتدارۍ، د شفافیت او روڼتیا سمبول ده چې انشاءالله هغې په دې څو کلونو کې دا ثابته کړې چې ستاسو پیسې د ټولنې تر ټولو مستحقو خلکو ته رسولی شو. دا تاسو چې ګورئ 40 کورنیو ته چې موږ د نن مرسته کړې، دا هم موږ کور ګرځېدلي یو، کورنۍ م په انتخاب کړي او هغه م سروې کړې ده. په دې کې داسې کورنۍ چې تر 2 ورځو پورې هم ډوډۍ نه درلوده، حتی که لرلی هم د هغه وچه ډوډۍ اخیستله، هغه به یې لمدوله، بیا به اولادونو ته ورکوله. نو نن چې د دوی کوم د خوشحالۍ احساس دی، هغه یوازې الله تعالی ویني. خدای دې ورته اجر ورکړي چې موږ ته سره مرسته کوي. دوی ډېر خوشحال هستیم. نه از اونها هم زیاد تشکری میکنیم، از این مردمایی که کمک کردن از این هم تشکری میکنیم. تشکر بسیار زیاد. خداوند دنیا و آخرتشان خوب کنه. د زړونو سکون، د اطمینان حاصلول هغه په همدې کې ده چې مسکینانو سره مرسته وشي، خوشحالي لاسته راوړي. الله تعالی دې زموږ د دې ملک نه فقر ورک کړي او الله تعالی دې هغه خویندو ورونو ته زیات ورکړي چې څوک د دې بیچاره لاسنیوی کوي او مرسته ورسره کوي.